اوس وصیتونه د الله د طرف نه سوال دلته دا دی چې تاسو وایئ چې دا خو هر څه تاسو د ځان نه حرام کړي دي نو تاسو راته دا بیان کوي چې الله څه حرام کړي دي نو په دې ایتونو کې اوس هغه یقیني حرام کړی شوي څیزونه هغه ذکر کېږي او دا را روان کوم ایتونه چې دي دا خاص وصیتونه د الله د طرف نه دي او په دې باندې زما یو مستقل بیان دی د الله د طرف نه نصیحتونه او وصیتونه او ما د یو تفصیلي خبره کړې دلته هغه تفصیلي خبره نشي کېدی قل اوایا تعالوا راشي اتلو ما حرم ربكم علیکم چې ولولم هغه چې حرام کړي دي رب په تاسو یا حرام کړي دي رب ستاسو په تاسو دا اوس یقیني حرام دي دې کې شک او شبهه هغه نشته اولنی خبره وی الله تاسو ته وصیت کړی دی الله تشرکو به شیئا چې شریک مګنئ د الله سره څه شی دا خو توحید دی توحید په کوم ذکر راځي اول سره کې وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره نیکي کوئ دا خو اول سر کې دوه وصیتونه راغلي د الله سره به څه شی نه شریک کې او مور پلار سره به ښه کې ولا تقتلوا اولادکم من املاق او مه وژنئ بچي خپل د وجې د لوږې نه خاص سورت بني اسرائیل کې به راشي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق د غریبۍ د یرې نه مه وژنئ دلته وایي د غریبۍ نه مه وژنئ څنګه د غریبۍ نه مه وژنئ یعنې سړی په خپله غریب دی نو دی یریږي دی که دا بچی پیدا شي دله به سره پیدا کړو الله وایي نه هلته وایي د غریبۍ د یرې نه مه وژنئ یعنې سړی دی مالداره خو یریږي هغوی که دا بچي راشي نو دا خو دوی د لاسه به زه غریب شم نو څه به ورکو دا دواړه ناروا دي نحن نرزقكم وإياه من رزق درکو تاسو ته هغوی ته سبحان الله الله وایي دا د اوسه پورې چې تا خوړه که نه نو چا درکوله خو الله درکوله دا که ستا بچو له به هم ورکوي نو دې ځینې دا مسله راووته چې د بچو وجل دوه قسمه دي یو دا چې سړی چاړه راوالي او یا ته پړې غاړې ته واچي یا لکه عربو چې به جاهلیت کې بعضو به ژوندي ښخول یو وجل دا دی چې بلکل یې ختم کړي چې یاره ډاکټر پسې وشي چې دا نه پیدا کېږي دا هم وجل دی ګورې او دې ته پټ وجل وایي دې ته پټ وجل ولې لکه یاره بس پنجابیانو نه یو جمله زده کړې ده وایي بچې دوی اچي دی د هغوی نه زده کړي او چې کله داسې لږ مالداره شي که نه او سپین کاټن واچي بیا بچې دوی اچي دا ورد بیا شروع کېدی نه بعد او سبحان الله چې مالداره شي دا قصه شروع کړي چې غریب یې دا نه کوي مالداره شي اوس دی د غریبۍ نه هېرېږي او یاره تربیت هم کول غواړي او ته به وایي چې داسې شپېته د ده بچي دي شپېته زامن دي او چې دی او یې پسې جنکۍ دی دوی تربیت کول غواړي خو زیات نه زیات چې سړی ډېر بچي د یوې بیبي نه چې ډېر زیات بچي وي اته بچي او دومره عمر کې تر اتو بچو تربیت نشي کولی 9 بچي دي تر 9 تربیت نشي کولی دا زه هغه زیات نه زیات وایم عام چې کوم سړی نظر واچوي نو دا هغه بوډاوالي پورې د سړي زیات نه زیات د یوې بیبي نه 8 بچي 9 بچي 10 بچي نو په دې دومره عمر کې د 10 بچو تربیت کول دا څه شي یو عالم لګیایي د پوره امت تربیت کوي یو مشر لګیایي د پوره قوم تربیت کوي او دا یار 5 بچو ته 3 بچو ته خوله وازه کړی دی تربیت کول ګران دي هېڅ ګران دی الله په توفیق سره ها رب العالمین موږ له د دې اجازت را کړی دی چې حمل د څه وخته پورې بند کړی شي د تنظیم دپاره ترتیب دپاره کال مثال کې وقفه علي ځکه چې بل ماشوم کمزوری مور کمزوري تربیت مسله ده لکه دواړه ډېر واړه واړه دي نو دواړو پوه کول ګران دي بل پسې راشي الحمدلله د اجازت شتي ما خبره کو مکمل بندول یا مکمل بندول یا
د دې بعضو هغه نظم هم ډېر عجیب وي که لږ اوس لسو کالو پورې نه راوړو موږ ولې وایي دغه بل ډېر وړوکي دي لسو کالو پورې بند کړي دي ولې نو دا کافر وړوکی دی چې لسو کالو پورې دی لویېږي نه یا 15 کالو پورې دا زیاتی شو مناسب که وقفه وکړي الحمدلله د دې ګنجایش دی خو بلکل بندول حرام دی ها بلکل بندول په هغه صورت کې جایز دي چې یقیني زنانه ته د هغې د لاسه نقصان او ثقه ډاکټران دا خبرو کې ثقه مسلمانان د الله نه یریدونکي پوهه ډاکټران چې او دې ته دا نقصان شتي بیا د هغې نه هغه علاج ولو کې چې د هغې د لاسه د هغې بچي ټول عمر بند شي نو دې کې به انشاءالله څه حرج نه وي ځکه چې دا دې ته مجبوره وه ولا تقربوا الفواحش ومن نږدې کېږئ فحاشیته بحیاییته ما ظهر منها وما بطن هغه چې ښکاره ده د هغې نه او هغه چې پټه ده فحاشي که هر قسمه د ځان ته لرې ساته که ښکاره ده او که پټه ده ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او مه وجنئ نفس هغه چې حرام کړی دی الله مګر په حق سره حق څه دی هغه درې وجې دي مخکې ذکر شوي دي مې ذکر کوم ذلکم وصاکم دا مضبوط حکم دی یا دا مضبوط حکم کوي الله تاسو ته به په دې سره لعلکم تعقلون دې دپاره چې د عقل نه کار واخلئ وصیتونه مخکې روان دي ولا تقربوا مال اليتیم او مه نږدې کېږئ مال د یتیم ته دی نه دي ویلي چې مال د یتیم مه خورئ مه نږدې کېږئ الا بالتي هي احسن مګر په هغه طریقې سره چې ښایسته ده په ښایسته طریقې نږدې کېدی شي دا کومه طریقه ده چې د هغه ته پکې فایده ورسي مال وله داسې استعمال کړي چې د هغه دپاره ډېر شي فایده پکې حتی یبلغ اشده تر دې چې ورسیږي ځوانۍ خپلې ته واوفوا الکیل والمیزان بالقسط او پوره کوئ پیمانه او تول په انصاف سره په دې کې به کمې او زیاتې نه کوي کېدی شي څوک دا ووایي چې یاره دا الله د احکامات ګران نه دي ما مخکې دا خبر تاسو ذکر کړی و هم دې تفسیر په درس کې هم کړی و چې دا کېدی نه شي چې الله دې په بندګانو یو عبادت کېږي او د هغوی د وس مطابق نه نو ځکه الله وایي لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نه ورکوو موږ هېڅ نفس ته مګر په اندازه د طاقت د هغه دا کوم څه چې بیانېږي دا په طاقت کې دي وإذا قلتم فعدلوا او کله چې خبره کوئ تاسو نه انصاف کوئ دا بل وصیت هر قسمه خبره چې کوئ به یې کې به څه کوئ انصاف دینی خبره کې انصاف څه دی قرآن او حدیث په رڼا کې دنیوي خبرو کې انصاف واضح دی چې دروغ پکې نه ظلم نه دوکه الله وی ولو کان ذا قربه اگر که هغه خپلوان مخامخ که خپلوان هم دي خو ته به خبره چې کې نو په انصاف سره به کې بله وبعهد الله اوفو او په لوز د الله به پوروالی کوئ لوز د الله د هغه بندګي کو الف نه دی یا پورې ستاسو نوم دی ماشاءالله نقیب الله صاحب په دې کال له دوره کې موږ سره ډېر بیدار او تکړه ملګری دی الله دې ول مزید توفیق د علم ورکړي او زمونږ د ناستې مقصد هم دلته دقه دی ورب الکعبه چې ځان پوه کوو په قرآن باندې دا ستاسو هم مقصد دی او زما هم مقصد دی الله دې موږ پوه کړي په دې کتاب باندې او بیا په دې برکتي وخت کې زه کله داسې سوچ کې لاړ شم دې نعمت ته نو زه چې د الله په کومو الفاظو موږ شکریا ادا کړو چې په دې مبارکه میاشت کې زموږ تړون بیا د قرآن سره جوړ کړی او داسې په ارام او داسې په امن او امان سره او په خپله ژبه کې د ټول د الله نعمتونه بدبخته هغه دی چې څوک د دې نعمت نه محرومه دي ذلکم وصاکم به دا مضبوط حکم کوي تاسو ته په دې سره لعلکم تذکرون دې دپاره چې تاسو نصیحت واخلئ وصیت دا اخرنی
او سناشنا وصیت وان هذا صراطي مستقيما او بشک دا لار زما د نیغا او بشک دا کی اشاره ستده قرآن اسلام توحید دا ټولې بګره الله اکبر الله وی دا لار د زما نیغا فاتبعون تابعداري کوي د دې لارې سوره فاتحه کې تفصیل ذکر شوی ولا تتبعوا السبل او تابعداري مکوي د نورو لارو خیال دې کنه څه ته خیال دې ډېرې لارې وی ډېرو لارو پسې مزي ولي فتفرق بكم عن سبيلي بس ګډوډ بکې تاسو د لارې د الله ده دا ډېرې لارې به تاسو ګډوډ کړي د نیغې لارې نه چې هغه یوه ده الله دې په موږ مضبوط ساتي او د دې ګډوډو لارو نه دې الله موږ لرې ساتي ذلکم وصاکم به دا مضبوط حکم کوي تاسو ته په دې سره لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو تقوادار شئ نو چې د قرآن ذکر وشو چې قرآن نیغه لار ده او د دې تابعداري کوي نو اوس د موسی علیه السلام د کتاب خبره کوي چې د قرآن ساولنی کتاب نه دی چې مشرکان تعجب کوي مخکې کتابونه راغلي دي لکه کتاب د چا د موسی علیه السلام ثم آتینا موسی الکتاب بیا دا واوره چې ورکړی و موږ موسی علیه السلام ته کتاب دلته دا خبره یاده کړئ ګورئ ثم دا ترتیب د کتاب د نازلېدو نه دی ګورئ لکه موږ داسې ووایو که نه او بیا موږ ورکو موسی علیه السلام ته کتاب دا ترجمه به صحیح نه وي بغیر که ترجمه دې داسې وکړه بیا ورسره تفصیل کې صحیح ده خو په دې مطلب سره چې دا ترتیب د دې کتابونو د نازلېدو دی نه ځکه چې قرآن خو وروسته دی او تورات مخکې دلته مطلب دا دی او بیا دا واوره موسی علیه السلام ته موږ کتاب ورکړی خیال دې که نه تا خو ته ماشاءالله ښه ډډه ولګوله او قرآن دوه خبرې دلته اوس یادې کړې بله یو دا بعض ملګري درس کې خپې غځوي دې کې څه حرج نشته خو هغې کې به کوشش دا پکار وي چې د بل ملګري سره چې قرآن یې چې هغې ته ونه رسوي قرآن ته خپې غځول نه دي پکار او بله ډېره به ښایي غوره به وي چې قبلې ته یې ونه رسوي الا دا چې معذوره وي لکه به خپو دړ شي بیماري عمر یې زیاتي بل څه تکلیف وي دې کې څه حرج نشته بل تکلیف نه وي نو بیا نه دي کول پکار دا شه قرآن په ځمکه باندې ایښوده په دې قالین باندې یو دی روا او ناروا ګناه پکې شتي که نه یو دا مسله مو ګناه پکې نشته چې قالین پاکي اله او یو دی غوره هغه دا دی چې په قالین دې کښېنښودی شي دا ادب دی لکه بعض کسان ویل حرام دي زمونږ دا بعض راګرم شي که نه چې دوه مسلې زده کړي ډایرکټ سړی دی ویل حرام دي خبره د ادب او د احترام ده اوس مثال کې دا خو د الله کلام دی کوم ځای کې دا مثال هم زما صحیح نه دی خو هسې به ووایو که زما د والد صاحب نوم څوک راولي په کاغذ یې ولیکي او په دې زه یې راوچتو اگر که دې کې څه ګناه چې څوک زما د پلار نوم کته وځي چې ګناه پکې ده او زما نه دی خوښ چې هغه دې په ځمکه پروت وي نو قرآن په دې قاعده به کې ایږدی بیا نو لاندې دې بل څه شی کېدی چې کم سے کم لکه ما تاسو چې لکه ګناه پکې نشتي شرط دا دی چې قالین صحیح صفائی او که ایږدې ټوپۍ ته لاندې کېده بل څه کپړه ته کېده څه لرګی کېده څه بل څه شي ورسېدی پې که نه ها بیا ورکو منګه کتاب موسی علیه السلام ته څه مطلب دی بیا ورکو منګه بیا واوره من خبرو کیم دیسی وایو
خبرو کې مونږ لګیږو نه، او لکه مونږ زه اوس تا سره خبره کوم پوه کولو لپاره چې احمد راغلی و او هغه ما ته دا ووي هغه ما ته دا ووي او بیا دا واوره خالد راغلی و، نو خالد خو مخکې راغلی و، احمد وروسته. د دې دا مطلب نه چې هغه په ده پسې راغلو، تا ته وایي چې اوس دا واوره. پوه شوې؟ بیا ورکړی و موږ موسی علیه السلام ته کتاب تماما علی الذي احسن، د پاره د پوره کولو د نعمت په هغه چا چې نیکي کړې وه، یعنې دا د الله احسان و په هغه چا چې نیکي کړې. دا څوک و چې نیکي کړې وه؟ بني اسرائیلو کې چې کوم نیکان خلک و، بارک الله فیک، یو قول دا دی. بل نیکي چا کړې وه؟ موسی علیه السلام. اب چا چې دا کتاب رالیږلی شی هغه تاسو نه یې، نو دا الله په هغه رالیږلی و دې دپاره چې هغه ډېر نیک عمله سړی و. وتفصیلا لکل شی، او تفصیل هرې خبرې پکې بیان شوی و. خو دا خبره یاده کړي که نه، قانون چې کله م وویلی شي چې تفصیل د هرې خبرې په قرآن کې دی، تفصیل د هرې خبرې په تورات کې دی، نو دا ورسره ذهن کې ساته تفصیل د هرې خبرې د دین. خیال م دی که نه؟ داسې نه سبا له یو سړی تا پسې راشي دنیوي مسلې راغستې او تا ته وایي چې تا خو خبره وي چې قرآن کې هره مسله ده. نو موږ خو دا نه دي وایي چې قرآن کې هره مسله د دنیا هم ده. لکه اوس راشي تا ته وایي چې تجارت کې یو دنیوي خبر راغلی دی چې هغې د حلال و حرامو سره څه دغه نشته، یا بله دې څه مسله ورته راغلې ده او راشي تا ته وایي چې دا قرآن کې نشته. نو قرآن کې موږ وایو چې هر دینی مسئله شتی، دنیوي مسائل پکې شتی، خو موږ دا دعوه نه کوو چې هر د دنیا مسئله پکې شتی. وهدى او هدایت ورحمة او رحمت لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، دې دپاره چې هغوی په ملاقات د رب خپل ایمان ولري. څوک؟ بني اسرائیل. وهذا کتاب انزلنا، او دا کتاب را لېږلی دی موږ. دا اوس ترتیب صحیح دی، ترتیب د نزول داسې دی چې زموږ دا کتاب په تورات پسې دی. وهذا کتاب، او دا کتاب انزلنا را لېږلی دی موږ، مبارکون برکت والا دی. ما وختي دا وضاحت کړی چې څنګه برکت والا دی، وایي تېر شوی و که اوس دا واوره. کتاب دی برکت والا. یا الله څه ورسره وکړو؟ فاتبعوه، نو تابعداري وکړئ د دې کتاب. واتقوا، ویریږئ د الله نه، لعلکم ترحمون، دې دپاره چې په تاسو رحم وکړی شي. الله وایي دا کتاب ما رالیږلی دی. ولې؟ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، د دې دپاره چې ونه وایئ چې بېشکه نازل کړی شوی کتاب په دوو ډلو مخکې زموږ نه. وان كنا عن دراستهم لغافلين، او یقینا وو موږ د لوستلو د هغوی نه ناخبره. که دا قرآن نه وی رالیږلی شوی نو بیا به د مکې مشرکانو څه وی چې یاره کتاب خو په یهودیانو راغلی دی او کتاب په نصاراو راغلی دی او موږ د هغوی په ژبه نه پوهېدو، بیا به د قیامت په ورځ دا بانې کولی. الله ول هغه بانه ختمه. دوی چې به کله خپلو کې کېناستو که نه دا مشرکان، یاره وي که داسې کتاب الله موږ ته رالیږلی وی که نه، لکه دې یهودو او نصاراو سره چې دی زموږ به څه بل شان دینداري وی، دا به دوی په خپلو کې دا خبره کوله. الله ولا دا عذر ختم. او تقولوا، یا ونه وایئ لو ان انزل علينا الكتاب، که نازل شوی په موږ باندې کتاب، لکنا اهدى منهم، خامخا وی به موږ ډېر هدایت والا د دوی نه. هغه بانه څه شوه؟ ختم شو. چې کله راغی چې چلو شو، فقد جاءکم بینة من ربکم، نو یقینا راغی تاسو ته، یا درغی تاسو ته ښکاره بیان د طرف د رب ستاسو، وهدى او هدایت، ورحمة او رحمت. تاسو خو په خپله خبره بیا عمل ونه کړو. ځکه اول اوس ما تاسو ته ووایي ما دا خبره چې کوئ او ارمان چې کوئ نو اول یې تلئ،
اول د ارمان تله یې داسې نه چې بیا لکه اوس یو سړی داسې ووایي که نه د چا نه چې دا درسونه داسې مثال د درسونو دا ځای ترې لږ لرې دی یاره چې دا ځای موږ سره نږدې وی بیا به سر ته ونه رسېږي د الله د توفیق نه بعد او دا ځوانان غواړي ځوانان هغه نه یم چې په عمر کې کمی نه ځوانان نه مراد هغه ځوانان چې الله ولا طاقت ورکړی توفیق یې ولا ورکړی نو سړی کله چې دا موقع سړي ته نه برابر شوي سړی ډېرې خبرې کوي که خیال هم کړی ده بس خلک چې کېږي نقشه م واچوي وي که دا پیسې ما سره وې که نه په دې چې داسې یو بلډینګ ودرېد 3 چته یتیمانو دپاره او داسې 15 چته دي چې دی مسافرو له او اخوا شاته چې دی داسې پوره علاقه دې رانیولي هغه یو جومات اخوا ورسره سکول او ته دا لږ صبر وکړه لږ صبر کله دا حالات رالو بیا به کېرو نقشه به م واچو اوس تا سره څه شتي نه لګیا چې رښتینی یې په دې ارمان کې او نه یې ورسره الله ولا اجر ورکوي هغه څوک رښتینی او چې هسې محفلونه ګرمۍ را ګرمۍ او د خپل ځان ورته پته وي نو په دې اجر نه میلاوي بس دغه دی چې هسې خپل یو دغه یې ګرم کړی او چې سړی رښتینی یو دینداري یي داسې لکه دی وینم سړی دیندارۍ نه پته لګي چې او دی کوي لکه موږ اوس یو سړی ووایو چې غریب دی او بیا هم په خپل غربت کې لګیا دی د وس مطابق مال لګوي او دی دا ووایي که الله ډېر مال لا کړی وی که نه ما دا کول نو ښکار هم داسې انشاءالله امید دی چې دی به وکړي هغه بل تشپاڼه چې په روپۍ پسې سا ورکوي هغه هم لګیا دی نقشې اچوي زه به داسې کوم زه به دغه کوم نو دی به وي یاره که قرآن که موږ ته وحي راله موږ به وي د یهودو نصارو نه زیات دیندار یو چې راله بیا یې دغه حال و نو ځکه الله اوس دلته دا وایي فمن اظلم ممن کذب بآیات الله پس څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې دروغجن ګڼي آیتونه د الله وصدف عنها او مخ اړوي د هغې نه سنجزي الذین یصدفون عن آیاتنا زر ده چې بدله به ورکو موږ هغه کسانو ته چې اوړي د آیتونو زموږ نه سوء العذاب بد عذاب بما كانوا یصدفون په سبب د دې چې دوی همیشه اوړي انتظار دوی د څه کوي اخر الله وایي دا د مکې مشرکان چې ایمان نه راوړي دوی اخر څه ته ډډه لګولې ده دوی ګوره دې ته ناست دي چې د عذاب ملایک به راشي بیا به دوی ایمان راوړي که نه الله به فیصلې له راشي او چې الله راشي نو بیا خو په هغه ورځ ته څنګه ایمان راوړي او که نه دوی دې ته په انتظار دي چې د قیامت بعض نښې به راښکاره شي بعض نښو نه مراد کومه نښه ده نور به نور خو راخیږي د مشرق نه نور به د مغرب نه راوخیږي د قیامت په نښو کې یو نښه څه ده چې نور به د مغرب نه راوخیږي رسول صلی الله علیه وسلم چې داسې وشو نه بیا نه توبه قبلیږي او نه د یو انسان دینداري قبلیږي الا دا چې د دې نه مخکې دینداري کوله بیا قبلیږي نو الله وایي دوی ګوره دغې ته ناست دي چې را نور په دې مغرب راوخیږي بیا به ایمان راوړي هل ينظرون انتظار نه کوي دوی الا ان تأتيهم الملائکه مگر د دې چې راشي دوی ته ملائک او یأتي ربک یا راشي ربستا او یأتي بعض آیات ربک یا راشي بعض نښې د ربستا یوم یأتي بعض آیات ربک په هغه ورځ چې راشي بعض نښې د ربستا لا ينفع نفسا ایمانها فایده به نه ورکوي هیڅ نفس ته ایمان راوړل د هغه لم تکن آمنت من قبل چې نه یې راوړی ایمان مخکې د دې نه که مخکې راوړی نو بیا ورله فایده ورکوي لکه داسې مثال دی پوه کولو دپاره یو سړی دی مونځ اودس کوي او نور د مغرب نه راوختو او دی مونځ اودس کوي فایده ورله ورکوي
ورکوي. یو سړی مونځ اودس نه کوي خو نور چې کله د مغرب نه راوختو دی ویرېدو مونځ یې شروع کړو نه قبلي. یو سړی کافر دی نور د مغرب نه راوختو کلمې ووایي نه قبلي. ولې بارک الله فیک. دوی د هغه وخته پورې ایمان نه راوړو چې څو پورې دا نښه لیدلې نه یعنې په غیبو ایمان نه راوړو. دا خو اوس دوی خبره ولیده نو ځکه دا ترې نه قبلېږي. او کسبت فی ایمانها خیرا یا یې نه کړی په حال د ایمان خپل کې نیکي که مخکې نیکي کړي نو بیا خو صحیح. قل انتظروا انا منتظرون ته ووایه انتظار کوئ یقینا موږ هم انتظار کوونکي پته به ولګي. تاسو خپل انجام ته ګورئ موږ به خپل ته ګورو. نو الله پیغمبر ته وایي ان الذین فرقوا دینهم یقینا هغه کسان چې تسنس کړی د دین خپل. الله اکبر. دین تسنس کول څنګه بارک الله فیک. سی منلی دی سی نه دی منلی تسنس کړی. دغه شان فرقې پکې جوړې کړي دي مذهبونه یې پکې جوړ کړي دي. دا ستاسو دا زمونږ او دا د هغوی وکانو شیعا او شول هغوی ډلې ډلې. الله اکبر. دا دین تسنس کول دي که نه چې په ډلو کې تقسیم شي. مسلمانانو ته چې دې خبرې څومره نقصان رسولی دی که نه خبرې نه دی رسولی چې مسلمانان په ډلو کې تقسیم شي. بعض راشي وي اختلاف د علماو منځ کې موږ د اختلاف خبره نه ده کړې. اختلاف راتله جدا خبره ده او ډله بازي جدا خبره ده. زما او ستا منځ کې اختلاف راتلی شي که نه شي راتلی. کیدای شي یو مسله کې تا ته دلیل معلوم وي ما ته نه معلوم کیدای شي ما ته معلوم وي تا ته نه معلوم اختلاف راغی. لازم به د دې په بنیاد به ستا ډلې جدایي زما به جدایي. دې ډلو خو موږ تباه کړو. او دا د عربو مذهب دی او دا د انګریزانو مذهب دی او دا د پنجابیانو دی او دا د پښتنو دا کیسې کوم ځای کې دي. دین یو دین دی. دلته الله وایي دا کار ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا واوره لست منهم فی شیء نه یې ته د دوی نه په هیڅ کې یعنی ته د دوی نه بیزاره بری تا نه به د دوی په باره کې تپوس نه کي. انما امرهم الى الله یقینا کار د دوی سپارلی شوی دی الله ته. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا به خبر ورکي دوی ته د هغه عملونو چې دوی یې کوي. بس الله پوه شو دوی پوه شو. نو د رب العالمین مهرباني ذکر کیږي چې د هغه حساب هم داسې حساب دی چې هغې کې مهرباني ده. من جاء بالحسنه چا چې راتګ وکړل چا چې راتلل وکړل په نیک عمل سره قیامت په ورځ الله مخې ته راغی په نیکۍ سره فله عشر امثالها نو ای به ده لره لس چنده ثواب د هغې لس چنده ثواب او د دې نیم زیاتې مخکې تفصیل تېر شوی سورې بقره کې 200 او د هغې نیم زیاتې. ومن جاء بالسیئه او چا چې راتلل وکړل په بدۍ فلا یجزا الا مثلها نو بدله به نه ورکړی کېږي دته مګر په مثل د دغې بدۍ. بس هغه هم چې د دې توبه نه یې ویستلي او یا ورته الله د خپل طرف نه معاف نه کړه. ډېر ګناهونه الله معاف کوي هسې واړه ګناهونه او غټ ګناهونه د الله د مشیت لاندې دي کیدای شي الله یې معاف کړي خو که معاف یې نه کړه نو څومره سزا به ورکوي په مثل د دې ګناه. وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم نه کېږي.